السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ عزتمندو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی علیم خاوند راپاڅېدل او خپله ښځه ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه نو آیا دا یې قتل کړه ملګرو زموږ سره اوسئ چې مکمل معلومات خبر ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نه وي نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر او د دې سره د ټلۍ نشئ چې تاسو ته د معلومات نه زر تر زر خبرې مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې یو خاوند ظالم راپاڅېدل او خپله ښځه چې د 15 کاله کېږي د واده خپله ښځه قتل کړه ډېر ظلم او زیاتۍ ورسره او د خاوند د هغې د ښځې قتل کېدو نه بعد چې کله بیا د ښځې جنازه وشوه او پولیس کې رفتار کړو نو خاوند دا بیان ورکړ زما د خپلې ښځې نه وه خوښه او د دې سره ما واده ونه کوم بلکې زما د دې ښځې د خور سره واده کوو او چونکې ما ته مې مور پلار دا وکړه ځکه چې دا زما مشر دا زما چې کومه ښځه وه دا مشره خور وه او وړی یې ماله نه راکول د دې په وجه باندې ما خپله ښځه قتل کړه او ما وی چې زه د دې د وړې خور سره واده وکړم ځکه چې هغه ما باندې ډېره ګرانه وه ملګرو یقینا چې د سړي ډېر زیات ظلم او زیاتی وکړو ځکه چې یوه خور یې ورته قتل کړه او د هغې نه بعد یې د بلې خور سره واده کول غوښتو خو چونکې یوه خور یې د سره وه د ډېر ظلم او زیاتی وکړو ځکه چې خپله ښځه یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړه دته داسې نه وه ملګرو حکومت ته پکار ته چې دته د پانسۍ ورکړي ځکه چې زموږ په معاشرې کې داسې قدم بیا څوک هم وانه لي چې د خپله ښځه قتل کړي ځکه چې زموږ په پښتنو کې دا شی ډېر په عروج باندې روان دی چې په وړه خبره باندې یو قتل کړی ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي نورې معلوماتي ویډیوګانې لپاره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه